زه دا سوال کوم تاسو نو د خپل ځان اخر دې سړي کې څه چلو چې دې په مخه قرآن وایي ولې دلې دې قرآن خوند ورکړي څنګه چې تاله فیسبوک خوند درکړی داسې ما ډېر کسان لیدلي بېشماره په خپلو کې یعنې نږدې خپلوانو کې داسې کسان زه پېژنم او څه په عامو خلکو کې یو زموږ سره الله اکبر نیکان خلک څه نه څه ځي کې تذکیره راځي زمون په دې جماعت کې هغه مؤذن خو نه خو کله به مؤذن نه نو هغه به اذان کو هغه یمنې سپین ګیری چې کوم الله دې وبخښي الله دې به رحمتونو باران راووري زه چې د دې سړي تصویر ذهن ته راولم نو قرآن ورسره په لاس کې بوډا سپین ګیری په مخه د هغه سره لاس کې قرآن په مخه د هغه سره قرآن دا خو سړی چې جومات کې ناست نو قرآن به وي ابه د اذان نه نیمه ګنټه مخکې جومات ته راتلو قرآن به وي اذان پورې اذان چې به وشو بیا به خپل نفلي لمونځونه یا سنت څه چې به وکړو بیا به د لمانځه نه بعد نیمه ګنټه بیا ناست و بیا څه وخت کې بیمار شو نو زه یې تپوس ته ورغلم کور ته نو چې کور ته زه ورغلم زوی ما ته وویل ته ورننوځه هغه کور ته دننه ورغوي دغه دروازه ده بیټک زه چې ورننوتم هغه په تولۍ کې پروت و قرآن ورسره لاس کې بیا خبره ترې وشي هغه بیمارۍ نه بعد بیا هغه څه لږ وخو بیا رمضان میاشت راغله رمضان په میاشت کې بیا وفات شو زه دا سوال کوم تاسو نو د خپل ځان اخر دې سړي کې څه چلو چې دې په مخه قرآن وایي ولې دلې دې قرآن خوند ورکړی خوند ورکړی لکه څنګه چې تاله فیسبوک خوند درکړی فیسبوک مړېږي د دې ځای چې لاړ شي هته د درس لرانلې بس شپې لنډې دي او سړی لږ طبیعت ګډوډي او کار او مزدوري او بچي او هغه او دا او داسې ستا به بیا زړه وسوځي چې یاره دا غریب خو ټول یو په مسلو کې پروت دی